لکه دا مکه وي دا خادي ده او د شریعت خلاف کارونه پکې مه کوئ دا څخه صفا وي ولې دا غم دی نو مطلب دا دی چې غم کې خلک الله یادوي دا خو صراحت ده د خوشحالي ده په دې کې به الله یادوي دا خلک چې بیا سبا له پې سخته راشي که او دعاګانې غواړي او تسبیح هم را پیدا کړي او حجامت هم د یوې میاشتې اوږد کړي او سپینه ټوپۍ هم پیدا کړي د جومات نه هم خلیټ راوځي او تسبیح ورسره وي هغه ماشین ورسره وي د ذکر هغه بیا ته هم سختي نه لرې کړي بار بار به ځي راځي دا ولې دا ولې دا ولې دا ولې نو تا ته په راحته کې یاد وي نه دا خو رسول سلم حدیث کې وي الله پیژنه په راحته کې تا به پیژني په سخته کې دا اوس خو بیا څه مطلب غونته کې شو ځکه که یقیني ستا د الله سره مینه وي او راحته کې به دې هم یاده وکړه